السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټولو ته څوک هم چې ګوري لاندې مینوال سلامونه او نیکې هیلې. پاچا صاحب بس مونږ ویل راځئ دغه معمولا د لوبډلمشر چې دا په کرکټ کې یو ډېر مهم رول لري. یو دې اړخه د ده رول ډېر مهم دی چې هغه لیډر دی، رهبر دی او ټوله لوبډله رهبري کوي. بل اکثره مونږ تاسې وینو چې لوبډلمشر په کنفرانسونو کې چې کینی خبرې کوي نو هغه د ټول یو ملت ته استازیتوب کوي. نو له هر اړخه د لوبډلمشر رول چې دغه په لوبډله کې ډېر زیات مهم ده او دغه موقف ډېر مهمي، خو د دې ترڅنګ چې هغه لیډینګ فرام د فرنٹ کوي، کپټنسي په غاړه یي، په ضمن کې دغه خپل پرفارمنس هم ډېر مهم ده. هغه باید یو رول ماډل واوسي نورو لوبغاړو ته. نو دغه هغه مسایل دي چې موږ وغوښتل چې نن شپه راځئ له نوروز منګله شروع کړم داسې تر اشمته پورې په دې باندې بحث وکړو چې یاره د افغان لوبډلې دغه لوبډلمشران چې راغلي دي په خپل وخت کې چا څه ډول کارکردګي کړې ده، ایز ا لیډر هغه څنګه و او ایز ا پلیر هغه څه پرفارمنس افغانستان لپاره لرلی ده. اول خو باچا صاحب ته بیا هم ښه راغلاست ورکړی دی او ملګري چې لاندې دي هغوی که دغه لایف ځان سره شیر کړي نورو دوستانو ته یې ورسوي تر څو چې موږ په رسمي توګه باندې هغه بحث شروع کوو او ورښکته کېږو بحث ته، ځکه دا هم جالب بحث دی او هم مهم دی. افغانستان کرکټ اوس په داسې یو پړاو کې دی چې موږ تازه د چمپیون ټرافۍ نه رابهر شوي یو او د 2020 کال نړیوال جام ته باید موږ د سر د وس آمادګي ونیسو. همداراز د سپټمبر په میاشت کې چې دی ایشیا کپ دی هغې دپاره باید موږ آمادګي ونیسو او دا هغه ځای دی چې موږ باید د افغانستان د راتلونکي د کرکټ د لیډر په اړه باندې بحث وکړو چې څوک د افغانستان د کرکټ رهبري کولی شي، ځکه دا کوم نړیوال ټیمونه چې که هندوستان راواخلي، که استرالیا راواخلي، که انګلستان وي، که ساوت افریقا وي، دوی چې کله هم په لوبډله کې کپتان بدلوي ناڅاپي نه بدلوي، چې ناڅاپي یو لوبغاړی راواخلي او هغه د کپتان په توګه باندې معرفي کړي. دوی یو بل پلیر چې هغه کې هغه د لیډرشپ خاصیتونه پکې هغه راخلي، هغه ټرین کوي او د ټرین نه وروسته چې کله پوه شي چې دا اوس لیډرشپ کولی شي هغه لیډر کوي. متاسفانه په افغانستان کې دا مشکل یو ډېر اساسي مشکل او د اوسه پورې دا مشکل دی چې موږ هر څوک بس ناڅاپي چې هر څوک راغی هغه کپتان کې بیچاره ګلبدین راوسته. هغه اول کې خیر چې مخکې نوروز منګل دوی او کریم صادق دوی هغه وخت کې زموږ کرکټ په دغه عمره لیول کې نه و لکه اوس چې دی، مګر اوس موږ یو پروفیشنل کرکټ ټیم لرو او یو نړیوال ټیم یو. اوس باید زموږ هر څه په معیار باندې. نو مخکې نه چې زه دا کوم معلومات چې ما د دغه کپتانانو په اړه راټول کړي دي باچا صاحب به بسم الله پې وکړي، باچا صاحب به شروع وکړي، بیا به وروسته د معلوماتو برخې ته به وصال صاحب راشو. بالکل صحیح ده. پاچا صاحب اول خبره به د نوروز منګل وکړو. د نوروز منګل سره خو هم ستا لیده کاته شوي دي، کیدای شي موږ ته د نوروز منګل د کپتانۍ په اړه یو څه ته اول کې ووایي چې دا څنګه کپتان و. یو خو دا دی چې اول موږ ویاړ افتخار کوو په ټولې ملي لوبډلې باندې څه لوبغاړي چې تېر شوي وو. کریم صادق صاحب دی، کورنۍ تاج ملک صاحب دی چې د کرکټ بنیاد یې ښیي. نور افغانانو خو بنیاد یې هغې ښیي، هغه موږ هېڅکله نه هېروو، همېشه به یې یاد ساتو. تاریخ ته دا پاتې ده دا خبره، ځکه چې دې خلکو ډېره غټه قرباني ورکړې ده او په سخت ټیم کې په نه امکاناتو کې که او دا نن د هغې د برکته دا الحمدلله د کرکټ په ډګر کې زموږ اتلان او قهرمان او زموږ لوبډله چې دغه داسې لاسته راوړنې راوړي. نو هېڅکله به موږ د کریم صادق صاحب دي یا د تاج ملک صاحب دي یا د نور نوروز منګل صاحب دي، همداسې نور لوبغاړي رئیس صاحب چې هغې وخت کې دا ټول موجود او دغه دا کړی. خو هغه خو یو بېله موضوع ده. د وصال خانه زه دا وایم چې هر څومره غټ پلیر شي که نه چې هغه اخلاق ونه لري او د ولس سره مینه ونه لري هغه هېڅ هم نه دی که نه. دا ډېر ضرور شی دی چې ته د غټ پلیر سره هغومره ښه اخلاق او ښه دغه هم ولري. زه خو د 2006 نه را دې خوا چې په 2006 کې ما پروفیشنل کرکټ کله شروع کړو، اول ځل مې د افغانستان نمایندګي وکړه د 15 کلونو ټیم سره، اول سفر و مالیزیا ته هېواد ته. نو د هغې وخت نه کرکټ سره څومره بلدتیا سره لرم. اول رئیس احمد کپتان و او بیا ایس سی ټرافي وله، د هغې نه بعد چې کله افغانستان ایس سی ټرافي وبایلله نو هغې نه بعد بیا رئیس احمدزی لرې شو، نوروز کپتان شو او نوروز مسلسل کپتان وان تر تقریبا 2012 پورې شاوخوا پورې کپتان و.
نوروز افغانستان کې کپتانان تیر شوي دي. رئیس مزای هم د خپل وخت کې کپتان و، نوروز منګل هم د خپل وخت کې کپتان و، ښه لیډر تیر شوی، ښه کپتان تیر شوی. خو مشکل په موږ افغانانو کې یوه خبره ده، دا به دې کې زیاتره کیدای شي راسره موافق وي. یو کمپاین چې کله د فیسبوک د لارې نه شروع شي هغه ډېر زور اخلي، دومره زور واخلي چې هغه بیخي تر حدونو پورې رسېږي. نو هغه وختونو کې خلکو به د نوروز نه دومره نفرت کاوه لکه څومره چې نن حکایتونه به یې تر کول لکه څومره چې نن خلک دې حشمت نه کوي. بیا د هغې نه بعد پسې اصغر کپتان شو. نو نوروز د خپل وخت څنګه کپتان و، د نوروز د کپتاني لاندې ما هم کرکټ کړی ده. اولینه شپږیزه او لیګ چې کله په افغانستان کې زه مثلا اکثر وم، نو د نوروز د لیډرشپ د لاندې د هغه کپتاني د لاندې هغه یو ډېر هوښیار، زیرک، یو تیز سړی و. د ما اوس هم چېرې یادوم چې کله شپږیزه کې د موږ اولین میچ و سپین غر سره و، مکمل دا سټیډیم داسې ډک و. نو اټیک اوله ورته زه راوستم، یو خوا نه ما اټیک کوو، بلې خوا نه دولت زدرانه. نو خدای ته چې کله ما ته بال راکړ چې ما داسې وکتل دا سټیډیم داسې مکمل ډک و، زه تیو ګورم کمرې م دي او نوی بال اولین اور اټیک زه کوم او نان سټرایک یې راته ولاړ نجیب ترک یې د کریم صادق، هغه د خپل وخت ښاماران ول. هغو به بیا داسې کولی چې سړي نه به یې په ستوکې یاړاو. خدای شته وډار سو مو، خو ینګ مو ځوانان ډېر کلک وډار سو. نو په دې وخت کې نوروز د ما له رنګ نه پوه شو چې دا په د هلک باندې چې وشول. نو راته رامنډه یې کړله، صرف یو دوه خبرې راته وکړې. نوروز دوه خبرې صرف راته وکړې. هغه دوه خبرو زه داسې کړم چې ته یقین وکړئ په هغه میچ کې ما 4 اوره 14 رن صرف ورکړي ول په هغه میچ او په نوي بال باندې. نو نوروز دومره زیرک و، دومره تیز و او در باندې پوهېده په دې حالت کې دا نوی دا د څنګه ډاډګیرنه باید ورکولی شي. ډېر تیز کپتان و، خو پرفارمنس یې یو څه و یا نه و، نو خلکو پرې د زښتې ډېره شکایت یې کولې، زښت ډېر خلکو وراټه. بیا د موږ افغانان د خدای لري شخصي در ننوځي، شخصي د بیا نه نوروز ډېر زیرک و، ډېر تیز و، ډېر د مزغو نه تیز و. نوروز ډېر هوښیار کپتان و، ډېر صحیح جیکې ډیسیژن یې کولې. د واسطو په برخه کې که ووایې چېرته دا خبره هم پکې وه په واسطو باندې، ځکه لوبډلمشر خو ډېر زیات پاور لري که نه، نو خپل پاور نه استفاده کوو د لوبغاړو په راوستو کې. ګوره که په دې خبر باندې سترګې پټوو، زه وایم د باندې به سترګې پټولې. دا مشکل په افغانستان کې د کلونو راسې نه را روان و. لایک او ډسلایک دا یو په افغانستان کې نشته، په د دنیا په ټولو ملکونو کې دا خبره سره لایک او ډسلایک. دا خبره مشهوره ده چې خپل ورور یې سنجنت ته ویلي چې تر هغې پرفارمنسونو کې ټیم ته یې نه راولم. خو یوه خبره زه درته وکړم، که نوروز ګوره که څوک په دې خبره باندې ملامتوي د احسان جنت په سر باندې خو چې بد به کوي. نوروز احسان جنت زه اوس هم وایم احسان جنت د افغانستان دپاره یو ضایع لوبغاړی شو. قسم په رب چې احسان جنت کې کوم ټیلنټ و، احسان جنت څومره ښه لوبغاړی و، ولاکه ډېره کمې جوړې د احسان جنت پیدا کېږي. احسان جنت خلکو پرفارمنس یو څو میچونه کې ونه کړي، د نوروز په سر باندې احسان جنت راټه کذاب یې ورته کولې. که نو اوس خو احسان جنت نشته، هغه د بینډ شو، کیریر یې ختم شو، کرکټ یې خلاص شو. زه اوس هم وایم کله کله چا سره یادومه چې احسان جنت غوندې لوبغاړی په افغانستان کې ما ډېر کم لیدلي ول. صحیح شو. بس دا ملګرو واورېد چې نوروز منګل د ګټې فیصدي 50+ و، یعنی د 22 میچونو کې 12 ګټلي او 10 بایللي دي. یعنی فیصدي د نوروز منګل د ګټې له 50 پورته و، یعنی تقریبا 55% میچونه ګټلي او 45 بایللي دي. مومن صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست. ترکلی وایو موږ بحث له کپتانانو شروع کړی دی او نوروز منګل باندې خبرې روانې دي. مخکې هم داود سره بحث کوو چې د نوروز هغه کوالټیانې څه وې د خپلې کپتانۍ په وخت کې، او په ضمن کې آیا دی هم لکه نورو غوندې واسطه بازۍ او دې کیسو کې هم ښکېل و که نه و؟ نو په دې را ستا نظر اورو. مهرباني مومن صاحب. نوروز خو ما 2007 کال کې اول ځل چې ما وکتل داود چې څنګه وویله د رئیس احمدزي نه وروسته چې کله کاونټیني سره چې کوم رئیس احمدزي کپتان و انګلند کې هغه اول اوبو کې 6 لوبې وګټلې، بیا چې واپس بیرته راغله نو
د ای سی سی چمپیونز ټرافي لپاره عمان کې چې کله وي په کوویټ کې وي نو زه هم په هغې سفر کې وم نو دا کپتان و نو ما چې څومره وکاته یو خو چې په دې ټول ټیم کې د عمر لحاظه هم دا ټول نه سینر لوبغاړی و نو د دې وجې نه خلکو ډېر زیات عزت کول لوبغاړو ټول لوبغاړو که هغه هغې وخت کې حمید و سمیع شینواری او کریم و نبي و نو دې لوبغاړو ډېر ښه عزت کوو او دا هغې وخت کې د ټیم هغه د ملا تیر لوبغاړي وو نو بل ډېر زیات زړور و خولور و ډېر ښه خوله ورسره وه ټیم یې ډېر زیات ښه لیډ کاوه او که د کارکردګۍ لحاظ ورته راشي نو ویننګ پرسنټیج یې تاسو خیر دی دا د ون ډے ریکارډ وایي ون ډے لوبې خو بیا وروسته شروع شو 2009 نه بعد شروع شو چې موږ ډېرې کمې لوبې اول کې لرلې خو د هغې نه مخکې چې د کوم پنځم ډویژن د ده په کپتانۍ کې څلورم ډویژن دریم ډویژن په تنزانیا کې په ارجنټاین کې په جرسي کې بیا په ساوت افریقا کې یوازې یو میچ باندې موږ کاناډا سره هغه میس کړ او ورلډ کپ نه پاتې شو بیا که ایرلینډ سره د په کپتانۍ کې ایرلینډ هغې وخت کې انټرکنټینټل کپ ګټل داسې و لکه اوس وخت کې چې د اسټرالیا نه یا د انډیا نه ورلډ کپ یا چمپیونز ټرافي ګټي نو هلته د هغه پاچاهي ختمول په انټرکنټینټل کپ کې هغه هم د نوروز منګل په کپتانۍ کې وشو 2 ورځو کې موږ هغه فاینل لوبه وګټله څلور ورځنۍ لوبه وه بیا 2 ځلې T20 ورلډ کپ ته لاره پیدا کول 2010 T20 ورلډ کپ ته وتل د ده په کپتانۍ کې 2012 ورلډ کپ ته وتل د ده په کپتانۍ نو یعنې هغه سټیټس دغه ته مې که وګوري دا هم یو ښه ریکارډ لري چې د په کپتانۍ کې بدبختانه ډېرو خلکو ته دا معلومات نه کېږي اوس مونږ څه دی چې انګلستان له ماتې ورکړو یا مونږ T20 ورلډ کپ سیمی فاینل ته رسېږو خو هغه وخت کې هغه کارکردګي په هغه ټیم باندې په هغه امکاناتو باندې داود د دې شاهد دی چې مونږ ټوله کرکټ اداره په یو لپټاپ کې به ګرځېده راګرځېده ټول لپټاپ زموږ ټول کرکټ بورډ و نو هغه وخت کې هغسې اتلولۍ ترلاسه کول هغسې لوبې ګټل هغه وخت کې د هانګ کانګ غوندې ټیم ته یا د ایرلینډ غوندې ټیم ته یا د سکاټلند غوندې ټیم ته هالند غوندې ټیم ته ماتې ورکول یا د ډیویژنونو ګټل د انټرکنټینټل کپ ګټل ای سی سی ټرافي ګټل په کوویټ کې یا ورلډ کپ ته لاره پیدا کول دا هغه وخت کې خلکو ته خو اوس خو مونږ خو ډېر زر دا شي نه هیرو یا مونږ ته پته هم نه ښکاري ځکه میډیا هغې وخت کې نه وه رسنۍ هغومره نه وي یا دا شي نه په لیکلې بڼه باندې پاتې نه دي په لوبې په تلویزیون باندې نه خپرېدې چې د خلکو توري کتلی وی چې د کپتانانو د لوبغاړو د افغانستان لپاره څه کړي دي نو د دې وجې نه مونږ په خاطرو کې ډېر نه پاتې کېږي خو ما چې خپله کوم لیدلي دي د هغې په اساس باندې دا خبره کومه چې نوروز منګل یو بهترینه کپتان و یو زړور او خولور کس و او لوبډله کې ډېره ښه یونټي راوستې وه هغه وخت کې که څه هم ټیم کې میچ وینرز ډېر کم و نبي سمیع او حمید حسن تقریبا او سره کریم صادق په بیټینګ کې دا هغه د ټیم هغه مین لوبغاړي وو چې دوی کارکردګي د نورو پورې ډېر زیات محسوسه وه نو هر لحاظ که وکتل شي ما ته په ټولو کپتانانو کې که هغه ویننګ پرسنټیج راواخلې هغه د یو هغه ردم اخیستل چې راواخلې چې افغانستان یو مومنټم واخیسته د بریاو او هغه لکه څنګه چې اوس مونږ دغه خنډونه اوس له مخکې موږ پورته کړو ساوت افریقا له ماتې ورکړو اسټرالیا له ماتې ورکړو انګلستان له ماتې ورکړو د دې نه مخکې مونږ بل پړاو تېر شو مونږ چې سریلانکا له مونږ څنګه ماتې ورکړو ویسټ انډیز ته مونږ څنګه ماتې ورکړو زیمبابوې ته څنګه ماتې ورکړو یا بنګلادیش ته مونږ څنګه ماتې ورکړو د دې نه مخکې یو بل پړاو چې هغې کې مونږ ایرلینډ ته هانګ کانګ ته نیپال ته یا عربي امارات ته ماتې ورکول دا یو بل پړاو چې هغې وخت کې زموږ لپاره یعنې اوس چې مونږ ته کوم لوبډلې غټې ښکاري هغې وخت کې دا زموږ لپاره غټې لوبډلې دې وجې نه د واسطو د دې کیسو باندې په یو لنډ نظر ورکړي چې دا شی پکې و که نه و دغه کیسې
هغه وخت کې ګوره کرکټ دومره نه و په افغانستان کې، ډومېسټک کرکټ هم دومره نه و چې او یا په تلویزیون باندې لوبې نه خپرېدې، یا موږ داسې ډومېسټک نه لاره، موږ افیلیټ ممبرشپ لاره، درېیمه درجه موږ غړیتوب لاره، او بیا دویمه درجه غړیتوب د هغه د کپتانۍ نه وروسته موږ ترلاسه کړ 2012 کال کې. نو هغه وخت کې چاته دومره لوبغاړي نه ښکارېده، زموږ ډومېسټک هغومره قوي نه و، او قوي هم و نو هغه ایکسپوژر یا په تلویزیون باندې د هغې ښودل، یا په کرکینفو باندې د هغه راتلل، یا په ویډیو په بڼه باندې د هغه ریکارډونه د لوبغاړو مخته راتلل، نو دا ډېر زیات کم و. نو لوبغاړو به په خپله باندې بل لوبغاړی پیدا کاوه. کرکټ بورډ کې به چې کوم مشران او سلیکشن کمیټې به بیخي داسې سلیکټران موږ لرل چې خپله به ځان سلیکټ کاوه په ټیم کې. نو هغه شي کې که سړی لاړ شي نو بلکل دا پکې راتلی شي چې ځینې لوبغاړي کیدی شي د دوی په خوښه باندې راغلي وي. مخکې د احسان خبره وکړه، د احسان په راتګ کې بلکل نوروز منګل ډېر زیات رول لاره، ځکه هغې وخت کې 2014 کال کې عثمان غني شپږیزه ټاپ کړې وه، او د شپږیزې ټاپ کېدو نه وروسته هغه ملي ټیم ته راغی. کله چې ملي ټیم ته لاړه د دنیا تر ټولو دویم ځوان لوبغاړی شو چې سینچري وواله په زیمبابوې باندې. خو هغې ټول نه وروسته هغه ډراپ شو. نوروز منګل په مشرۍ کې سلیکشن کمیټه وه او هغه احسان جنت د هغه په ځای باندې راغی. احسان جنت هم چې کله راغی د اصغر افغان په کپتانۍ کې 15 ونډه میچونو کې یوازې د یو ونډه میچ چانس ورکړل شو، په 60 بالو باندې په 0 باندې اوټ شو او بل میچ هم ونه کړل شو. چې کله چې بیرته ټیم واپس راغی ایرلند سره زموږ په هندوستان کې لوبې وي، د هغې ټول ټور دپاره اجول امین او نوروز منګل احسان جنت ډراپ کړ. زه په خپله په هغې پریس کانفرنس کې ناست وم، په خپله په دې باندې نیوکه وکړه چې تاسو د لوبغاړي د کیریر سره لوبې کوئ، که په هر وجه باندې تاسو احسان راوستی و اول خو هم باید پراپر چانس ورکړی وی. هلته اصغر افغان هغه ته مکمل چانس ورنه کړ، یوازې یو لوبې باندې د هغه فیصله وکړه او د هغه نه یوازې هغه ټول ټور کې یو میچ وکړ بلکې د هغه ټور نه وروسته بل ټور دپاره د ټیم نه ډراپ شو. نو داسې کارونه نوروز منګل کپټنسي کې زه نشم ویلی، ځکه موږ مخکې ویل چې کپټنسي کې موږ هغې وخت کې دومره لوبغاړي نه لرله. هغې وخت کې په خپله د رحمت شاه راتګ یا د دولت زدران راتګ ټیم ته، یا د نجیب زدران راتګ ټیم ته، آفتاب علم راتګ ټیم ته، دا ټول ځوانان لوبغاړي وو. نو د ټولو افغانستان لپاره لوبې وکړې. هغې وخت کې د افغانستان غټ فورس انډر 19 و چې انډر 19 کې به څوک لوبېده نو لکه جاوید احمدي. نو دې لوبغاړو په افغانستان لپاره بیا لوبې وکړې، د هغه په کپټنسي کې یې هم وکړې. نو هغې ډېره د ښه ماته نه لري، ځکه چې موږ داسې یو شفافه پروسه نه لرله د انتخاب دپاره. د کپتان په خوښه په هغې وخت کې لوبغاړي راتلل، د سینر لوبغاړي په خوښه به لوبغاړي راتلل، ځکه موږ داسې منظمه اداره هغې وخت کې نه لرله، یو سیسټم نه لاره، او ډومېسټک هغومره قوي نه و چې موږ سم د لاسه خپل ډومېسټک ته مخه کړو او لوبغاړي را مخته کړو. یوازینی چانس موږ سره د انډر 19 و. نو زه په هغې باندې څه نه وایم. خو د سلیکشن په موده کې چې کله نوروز منګل از چیف سلیکټر و، نو په هغه وخت کې داسې کارونه شوي دي چې د ده خلاف سړی خبره کولی شي وباندې. مننه مومن صاحب پور ودان. نو زه دا فکر کوم چې دا به ډېر دغه نه منصفانه نه وي چې د هغه کپټنسي موږ په دې باندې دغه کړو چې د هغه ویننګ پرسنټیج څنګه و یا څومره میچونه یې ګټلي، د هغه سپیډ باندې د ده کپټنسي موږ ارزیابي کړو. په هغه وخت کې چې افغانستان په کومو حالاتو کې و یا په څومره امکانات له دوی سره و، فکر کوم مشکله دغه و که هلته د موږ سره په کوچنګ سټاف کې څوک و، که له موږ سره په کپټنسي کې څوک و. یعنې داسې افغانستان ته هغه ډیویژنونه چې څنګه وګټلو، بیا یې د آیرلینډ د سکاټلینډ په خلاف اول ODI میچ وګټل، T20 ورلډ کپ ته کوالیفاینګ کولو په 2018 کې 2012 کې مومن صاحب ته اشاره وکړله. نو زه په دغه باور باندې یم. خو دغه چې تر ډېره پورې خو هغه د ډیویژنونو دغه په هغه تلویزیونونو په دغو شي باندې نه وې، نو تر ډېره سړی نه شي کولی. خو هغه دغه ایشز هغسې ده، هغه که وګورو هلته چې هغه د دوی لیګ لنډن لیګونه دي چې دی په هغه وخت کې چې هلته نه له موږ له لوبغاړو سره نه منټور له د ټیم سره نه د سایکالوجست هغه څوک ورسره و چې دغه څنګه لیډرشپ سکلز درلودل، څنګه هغه لوبغاړي موټیویټ کولو، څنګه سره دغه کولو، دغه ټول هغه کوالټیز دي چې هغه ده. یعنې تر ډېره پورې زه په دې باور نه یم چې یو کپټان چې څه وخت کپټنسي پرېږدي
ته دغه کافیانې وګورې یا ته دغه د وینینګ پرسنټیج وګورې د هغه هغه دغه که موږ دغسې مقایسه کړو چې کله چې نوروز له دغو سختو حالاتو څخه دا ټیم راتېر کړ ټیم یې کوم ځای ته رسولی و نو دا به ډېره منصفانه وي چې په دغه سختو ورځو کې دا ټیم څنګه را جوړ کړی و څنګه یو ځای ساتلی و څنګه دا ټیم متحد ساتلی و دغه به زه فکر کوم یو څه منصفانه یې نور په هغه ټیم کې د واسطه بازي په هکله به زه دا وایم چې یو خو هغه ټیلنټ پول په هغه وخت کې دومره نه و لوبغاړي دومره نه و او بل یعنی دا ټیم هم ډېر په اتفاق سره و دی چې څنګه ټیم ته راغی وای ده ته خپل پلار ما چې څومره لوستلي دي چې پلار یې اجازه نه ورکوله بیا خپله تاج ملک عالم ورغی له پلار سره خبرې وکړي هغه راوستلې دې باوجود چې د تاج ملک خپل ورونه په دې ټیم کې شامل و هغه د کپټنسي نه ورکوله یو بل څوک راځي نوروز منګل هغه ته د کپټنسي سپاري نو دغه ټول دغه شي دغه دی چې په دې ټیم کې اتفاق موجود و لوبغاړي سره متحد و او دغه شیانو برکت د چې نن دا ټیم تر دې ځایه پورې رارسېدلی ده د احسان جنت په اړه یوه خبره مخکې ما وکړه چې حتی د خپل ورور ته ویلي وو چې یاره که تا کې ټیلنټ نه وي پرفارمنسونه کې ټیم ته نشي راتلی وصال صاحب دا جلال ورور وویلې چې لکه د کوم ارقام چې موږ ویل ګوره موږ د ارقام چې وایو په دې باندې موږ دا د قضاوت موضوع نه ده چې په دې باندې موږ قضاوت کوو دا هغه څه دي چې ثبت شوي دي د هغه ریکارډ دی د هغه لاسته راوړنه ده د هغه انفرادي فعالیت دی او د هغه ټیمي او از لیډر فعالیت دی نو موږ که دلته سټیټس راوړو ارقام وایو او د هغه پرسنټیج موږ خلکو ته ښیو دا په دې باندې دی چې موږ یوازې په هغه پرسنټیج باندې د هغه قضاوت کوو یا ګوره مومن صاحب د 2000 کال نه دا یعنی د ورزش د هغه لومړیو ورزشي خبریالان نه دی چې د افغانستان د کرکټ په اړه باندې د کمنټرۍ کولې په هغه وخت کې چې د کرکټ به خلکو معلومات اخیستل دوی بتلل د سلام وطندار رادیو د خوانه بتلل هغه میچونه به دوی کور کول هغه ځای نه به کمنټري ورکول په رادیو کې نو دوی ناستې دي مونږ چې تر یو حده د کرکټ په اړه باندې پوهېږو وصال صاحب دوی دا ټول دوستان چې دي یا خپله داود هغه د کرکټر پاتې شوی یعنی دوی په هر اړخ باندې مونږ غږېږو د هغه په هغه ټولنیز اړخ باندې مونږ غږېږو په ټیم کې د از لیډر چې د هغه کارکردګي څه وه او از کرکټر هغه څه کړي دي د دې ترڅنګ مونږ خلکو ته لیدونکو ته هغه ارقام ورکوو چې دغه لاسته راوړنې ده کړي دي دغومره ایوریج و دومره مثلا لوبې کړي دا ارقام په دې خاطر کوو نو یوازې په یو موضوع باندې مونږ مخته نه ځو چې په یو شي باندې مونږ په هغه باندې قضاوت وطندوس صاحب ته کوم داسې لنډ نظر د نوروز منګل په اړه لرې مهرباني بیا هم سلامونه او نیکې هیلې وصال صاحب فکر نه کوم کومه خبره پاتې نوروز په باره کې ځکه په هغه وخت کې چې نوروز صاحب په کوم وخت کې تانو موږ د کرکټ نه ډېر زیات لرې وو نو زه فکر کوم چې محمد صاحب کومې خبرې وکړلې او دغه ځلان صاحب او رحمت صاحب کومې خبرې د هغې باره کې وکړلې فکر نه کوم څه پاتې زه صرف دومره وایم چې زما زړه درد په یو لوبغاړي باندې کوي لکه مخکې چې دغه پې خبرې وکړلې ځلان صاحب هم خبرې وکړلې دغه داود صاحب هم خبرې وکړلې چې هغه دغه د دې ورور احسان جنت یو داسې لوبغاړی و چې هغې غوندې لوبغاړی ما به ورته هغې ته ویلې همیشه مالکانو ته ویلې که دا لوبغاړی باندې کار وشي دا داسې لوبغاړی لکه هند کې چې دغه کړی ټرینینګ کړی هغې چې کوم شاټونه لرل خو افسوس چې دا د نوروز منګل ورور نه وي نو هغه د نوروز منګل د دغه ښکار شو چې د هغې ورور او هغې په خپل فټنس باندې هم داسې کار ونه کړو چې هغه یو حد ته رسېدلی و یوازینۍ ضایع چې موږ وکړله د هغې ورور موږ د لاسه پاتې شو نوروز صاحب چې و هغې داسې خاص پرفارمنس خو ما کله هم نه دی کتلی که هغې به یوازینۍ هغې دپاره سخته خبره دا وه چې 15 رنونو ته به ورسېدو نو ما بالکانو ته ویلې دا اوس اوټېږي نو هغه بیا 40 رنزونو پورې همیشه تقریبا 90% هغه په دې رنزونو کې اوټ شوی دی نو بهترین لیډرو په هغه وخت کې لکه څنګه چې دوستانو ویلي ځکه زمونږ کرکټ دومره مخکې تللی نه و نو په هغې باندې خبرې کول زما په نظر باندې د دوستانو چې وکړل همدغه کفایت کوي او کولی شي چې په نورو کپتانانو باندې خبرې وکړي ځکه چې وخت هم دومره زیات نه وي بالکل کوشش هم دا دی چې لنډې خبرې وشي چې نور خبره تر حشمته راورسېږي چې هغه اصلي موضوع هماغه اخر کې ده زمونږ په هر حال داود تا ته راځو او کریم صادق یا 2 میچونو کې د افغان لوبډل مشر پاتې شوی او متاسفانه دواړه بایللې هم وو
په دې یو لنډه تبصره ته وکړه ځکه کریم صادق ایز ا پلیر ډېر ښه لوبغاړی خو ایز ا کپټن ډېر کپتان هم نه ده پاتې شوی خو یو 2 لوبو کې لوبمشي کړې ده. یاره ما همیشه ویلي دي ښه مالې کریم د ما آل ټایم فیورټ ده. کریم باندې خلکو په دې تیر اخر کې په کریم صادق باندې خلکو ډېرې ملنډې وویلې. تاسې باور په خدای وکړئ چې کریم د افغانستان سیواک کریم صادق کریم سره هم چې کوم شاټونه ولو څومره دلیر پلیر کریم صادق ده که نه او وو داسې پلیران ډېر کم وي. د ما ډېر زیات خوښي د وړکتوب نه د ده زړورتیا د ده اټیک چې کوم وو د ده سره چې کوم شاټونه ول دا د دنیا ډېرو کمو پلیرانو سره یې دومره دلیر او دومره زړور دی. د دې یوه کیسه درته وکړم. پېښور کې په اربابنیا سټېډیم باندې میچ و د پاکستان یو بالر و نیشنل ټیم یې هم کړی و داسې ښه نوم یې د ما نه نوم هېر شو فضل اکبر که کوم بل یې و خو ډېر تیز و. دې یو شاټ پیچ وکړو کریم یې په دې وایزر باندې په هیلمټ کې وویسته د غاښونه د اعضا مریضه پکې ننوته د غاښونه د اعضا مریضه پکې ننوته. سړی زوب سو اوبه هم پرې واچولې بېرته سړی راجګ شو. راجګ شو وایي والله که دې ګراوډه وځم په بل بالې شپږیزه ورکړې د اربابنیا سټېډیم نه پرې واړوله بال یې مکمل د سټېډیم نه واړو هغې نه بعد بیا راوغورځېد بیا سړی شفاخانې ته وړی. نو کریم یو داسې پلیر هم و کریم صادق خو بیا هم همدغه خبره کوم وایي د موږ افغانان مینوال وایي د لایکونو دپاره به دوی کومه نخره نه کوي. همغه د لایکونو دپاره د خپلو پوسټونو دپاره بېعزتي ور واړوه بېعزته یې که و سړی انتقاد بیا هم وایم انتقاد خو وکړئ انتقاد هم حق ده خو بېعزتي ته او شخصي حریم ته ورننوتل افغانانو سړي تر حده پورې سړی ورساو. خو د کریم د لاسته راوړنو نه څوک نه ول خبر چې په ډیویژنونو کې د څومره رول لوبولی د ډیویژنونو نه مخکې په SSC ټرافیانو کې د مومن صاحب شاهد ده چې کریم صادق څومره رول لوبولی. کریم صادق ته اقبال سکندر به همیشه ویلې وایي دا 3 in 1 ده دا وایي هر کار کوي اون به اوپنینګ کاو اون به اپ سپین کاو اون به وکټ کیپینګ کاو چې هغه به نو فیلډینګ به کاو آل ان ون کریم صادق یو داسې یو پلیر و. د کپتاني د کریم د کپتاني لاندې ما کرکټ نه ده کړې خو یو 2 میچونو کې کپتنسي کړې ده د هغې نه بعد بیا لرې کړې. نو زه د لوبغاړي د کریم صادق سره سخت مینهوال یم. همداسې ده ډېره مننه. فقط مومن صاحب ستا نظر په لنډو کې د کریم صادق په اړه اخلم بیا یو بل ډېر مهم لوبغاړي په اړه خبرو ته ور پرانیزو چې هغه محمد نبی ساخیل ده چې په هغه ډېرې زیاتې خبرې کېدای شي بیا کوشش کوو چې هغه باندې بیا دې پسې خبرې وکړو. کریم صادق څوک و مومن صاحب د افغانستان د کرکټ؟ والا کریم صادق د کپټنسي په اړه خو ډېر څه نشته دی ځکه چې 2 لوبو کې کپټنسي کړې وه خو ډېر یې وطن پرسته او د کرکټ ملي لوبډلې او د پخوانیو لوبغاړو څخه و او ډېر زیات زړور لوبغاړی و. او تاسو خو ویل چې د افغانستان سیواک و یا خو دلته دغه لقب داسې نه چې موږ تاسو ورکړی دی دا په نړیوالو رسنیو کې تاسو وګورئ هغه ته به کابل کا سیواک په ټایټل کې ورکول کېده چې کله به په ده باندې نیوز راته نړیوالو رسنیو په ده باندې کوم خبر لیکل نو کابل کا سیواک به ورته وایي. نو ډېر زړور لوبغاړی و او افغانستان ته په دغه زړورتیا باندې ډېر زیات ښه سټارټونه ورکړي دي او که دغسې یو هنر چې هر ټیم په لوبډله کې ځان سره ولري نو حتما مخالف لوبډلې ته د خطر زنګ وي او خپل لوبډلې ته یو اډوانټیج یا ګټه وي. او بل داود چې څنګه وویل دا ما خپل لیدلی دی د وکټ کیپري پرېښې ده راغلی دی د بال کړی دی د اوپننګ سره سره د بالنګ هم کړی دی بېرته وکټ کیپر یې هم کړی دی او زړورتیا خبره تر دې پورې چې تاسو وکته چې یعنی د ډېرو غټو کرکټرانو په وړاندې هغه انټینټ خپل ښودلی دی. دغه کرکټ چې اوس وخت کې خلک بیس بال ورته وایي یا اوس وخت کې موږ 360 لرو خو ده په هغه وخت کې هغه خپل هغه کوشش کړی دی. یو شی دی چې زه پکې مینوال هم نه ملامتوم مینوال هم نړیوال ګوري اوس وخت کې چې په څومره اسانۍ سره او په څومره ویاړ او په عزت سره هغوی هغه که یو کال کرکټ وي که 10 کاله کرکټ وي که 20 کاله کرکټ وي هغې ته په یو
مناسب وخت کې د پای ټکی ږدي ترڅو دوی باندې کوم څه رانشي. زما په باندې افغانستان کې چې کوم سینر لوبغاړو یا کرکټ بورډ دوی پریخي دي یا خپل دوی کرکټ پریخي دي د ټولو په خو وخت کرکټ پریخي دي. یعنی موږ باید یو چا په څه خفه نشو چې یاره د کرکټ موږ ځای کړی دی. ځکه کریم صادق مثال تاسو راوړی نو کریم صادق خپل ورستیو کې د سترګو دید مشکل لاره. یعنی هغه کپاتې شوی نورم کې د خدای نه خسته دغه ډیفیمیشن راغلی وي، دغه شخصیت او دغه شهرت او دغه کې کمواله راغلی وي وخت په تیرېدو سره. ځکه څومره چې ته یو شي پسې نښتې او هغه ستا دغه معیار نه بره روان وي نو بیا ته نشي کولی چې هغه کیچ کړي او هغه ته ځان ورسوي. نو کوم کرکټ چې کریم کړی دی که تاسو ډیویژنونو خبره وکړئ یا ورلډ ډیویژن لوبې چې کله په ساوث افریقا کې وي په یوازې ځان باندې کریم صادق په هر لوبه کې 90 پلس رنزونه په هغه ټورنمنټ کې افغانستان کړي وو. دا چې په یو لوبه کې موږ د بالینګ د وجې نه هغه میچ وبایلو موږ د ورلډ کپ نه پاس شو. کني هغه ټول ټورنمنټ د کریم په نوم او دغه ټورنمنټ نه مخکې چې کوم ډیویژن وي هغه د کریم په نوم باندې وي. نو کریم په خپل وخت کې چې څومره کرکټ کړی دی هغه خراب فیز هم راغلی دی. هغه د انټنټ سره هغه چې مونږ اوس وخت کې دا خبره کوو چې حشمت کې یا رحمت شاه کې یا په بل پلیر کې هغه انټنټ یا اراده ول نشته دی. یا اوس وخت کې دنیا کې پاکستان په کرکټ باندې یا په نورو کرکټ بورډونو کې دا خبره کیږي چې ته کم تر کم باید هغه اراده خپل وخی. کریم داسې یو پلیر و چې هغه په یو مشر باندې میدان ته ښکته کېده او هغه باید دې لپاره ښکته کېده چې د خپل لوبډل لپاره ډېرې منډې وکړي او ګټورې منډې وکړي او مخالف لوبډله فشار لاندې راولي. او په ډېرو لوبو کې چې کریم صادق پکې لوبې کړي دي هغه پکې په خپل وخت کامیاب لوبغاړی. مننه مومن صاحب. جلال صاحب ته څه وایې د کریم صادق په اړه؟ خلک په دې باندې هم لږ ګرموي چې میچل سټارک وایي بالونو مخې صحیح نشو کولی. ګورې مومن صاحب ښو ټکو ته اشاره وکړه چې چېرته د هغه وګورو هغه د ده ټول کیریر که وګورو صحیح ده چې هغه سټیټ دغسې نه وي خو هغه په هغه وخت کې یو داسې یو پلیر و چې هغه ټیم پلیر و. هغه که ګیم هم کولی ټیم لپاره به کول هغه پرسنل سټیټ پسې به دومره نه کړ. ډاکومنټري کې موږ ګورو چې هغه جرسي سره فاینل کې چې دی رن اوټ سي څومره په غوسه یې اخر کې وایي چې که زه ولاړی 10 سوه روپۍ درته پوره کولو. یعنې دغه هغه شی دی چې ده څنګه چې محمد صاحب ویلي چې ده هغه په کوم وخت کې چې ماډرن کرکټ لا نه و یعنې په هغه ماډرن کرکټ کې یوازې سهواګ و چې ده په هغه وخت کې په کوم انټنټ سره او په کوم سټرایک ریټ سره او د ګیم لپاره سکور به کم و خو خبره به دا وه چې امپیکټفل به و د هغه د ټیم په ګټه به و دغه شی پکې مهم و چې امپیکټفل سکور به یې کول. خو 2004 کې څنګه چې محمد صاحب 2004 کې چې دی په انډیا ته په کوم سفر باندې تللی و او هلته محالي کې کوم میچ و په هغه میچ کې کریم صادق سنچري وهلې وه. هغه نه وروسته وایي ګراونډ کې چې کوم انډین فینس هغوی دا چیغې والېسې کابل کا سهواګ کابل کا سهواګ. یعنې هغوی دا ویلي چې بیا دوی خپل انټرویو کې ویلي چې هغه نه وروسته دا نوم په ما پسې صریف وکړي هغه خو بیا یې وروسته چې دوی ویلي چې کله زه اول کې د سهواګ بیا هغه روهیت شرما چې څنګه پول والو د هغه ډېر غټ فین په هغه وخت کې څومره چې کله تندولکر نه دا پوښتنه وشوه چې تا د 100 سنچیانو ریکارډ به څوک ماتوي هغه د روهیت شرما نوم واخیستی. نو بیا هغه نه وروسته چې زه څنګه د سهواګ فین وم هغه عمره د روهیت شرما فین هم شوم او دغه دواړه تقریبا یو ټایپ پلیران وو. دی هم د هغوی په هغه کې راتلل خو دغه زه به دا وایم چې څومره منډې کړې دي صحیح د منډې به د افغانستان لپاره زیاتې نه یې کړې هغه پرسنل اچیومنټ یې زیات نه یې خو څومره چې مو ډېر امپیکټفل رنزونه وو د افغانستان په ګټه باندې. وصال صاحب ابوبکر یو وضاحت په 20 ثانیو کې زه ورکوم. دا خلک چې زیاتره د کرکټ مینوال د سهواګ تانه ورکوي که نه وي د میچل سټارک تانه ورکوي. دا مومن صاحب ناست دا جلال صاحب تاسو د ټول په کرکټ باندې د ما نه ښه پوهېږي تاسې د ما نه ښه پوهېږئ. ګورئ په افغانستان کې د اکیډمیانو په سطحه باندې چې یو ټورنمنټ وي که نه ته هغه ټورنمنټ نه یو ښه بیټسمین د تا وي تا نکه کړي او هغه ښه بیټسمین یو دمي ته د افغانستان شپږیزه لیګ ته راچوې که نه او په شپږیزه لیګ ته ته راچوې هغه لکه ځکه د اکیډمیانو په سطحه باندې ده ته شپږیزه لیګ ته راچوې او په شپږیزه لیګ کې تا ورته سلیم صافی لګولی. سلیم صافی ما په کابل کې ولید پلینده کې بال کې پورې دومره تیز و. سلیم صافی او فاروقي دې ورته لګولي هغه لوبولی شي
هیڅ امکان نه لري چې هغه ولوبي خامخا به یو نه یو ډاک به خوري هغه ځکه سلیم صافه یو فاروقي نوم هم لري د خپل نوم هم هغه امپیکټ اچوي نو هغه وخت کې افغانستان ټیسټ ممبر ملکونو سره فل ممبر ملکونو سره افغانستان هیڅ میچونه نه ورکړي یو میچ لکه چې پاکستان سره غنه مخکې راغلی کړی یو یا 2 میچونه هم کړي یا 3 میچونه افغانستان کړي نور نه وکړي او میچل سٹار په هغه وخت کې د خپل په پیک ټایم کې میچل سٹار یو نیم سل پلس بالینګ سوینګ سره کول په وخت کې میچل سٹار کول بیا هم کریم ته نه ډار سوی خو میچل سٹار به تاسو لنږدې نه لیدلی ما لیدلی ما د 2014 کې د استرالیا ټیم سره 2 ورځې پریکټس وکړو هغه وخت کې ما یو کانټریکټ سوی وو په استرالیا کې یو کلب سره نو زه ویزې لپاره تللی بیا هلته چې کوم یو ټیم سره راسي سیریز لپاره نو هغوی نټ بالر هلته غواړي که نه خپل بالران نه غواړي چې ستړي کړي په هغه ګرمي کې دوی ته نټ بالر په کار و ماته د اماراتو یو پلیر و حبیب خان نومېده ما ته ویل ته راځه ته راسره لاړ شه زه هم لاړم نو کله چې ما اول ورځ بالینګ استرالیا ټیم ته وکړو دوه ورځې زه بیا وغوښتلم دا میچل سارک ډیوډ وارنر بیټینګ کاو په کور کې زور ته ولاړو ما په کور کې فیلډینګ ته په مین وکټ باندې د آی سی سی ګلوبل اکیډمي دا میچل سارک ته ما داسې کتل دومره جګ ده یو خو هایټ او بل هغه هایټ سره ته چې یو نیم سلو نه پیس راځي نو د ګوډ لاین نم تا ته بال ایکسټرا بونس کېږي او کریم خو دومره هایټ جګ نه ده د کریمونو په یو 2 بالر ته ګوډ لاین کې جګ سول کریم مس جج کړل هغه ولګي دغه تر نه پورې خلک تاني ورګي و د خدای انصافدار دومره خلک فکر کوي مګو وخت کې افغانستان چیرته خپل ممبر سره دومره کرکټ کړی وو میچل سارک د مګو وخت خپل پیک ټایم کې وو مکه وای دسه یاره مکه وای دسه